بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو په نوي ورژن پریمس کې سوالونه ونیسو او هم هغه وخت معلوم کړو چې کوم وخت کې سوالونه راځي. یعنې ډېر ملګري وایي چې موږ ته سوالونه نه راځي او یا هم راشي نه سیف کېږي، نو هغه ټوله وجه چې دي هغه د وخت ده، یعنې باید تاسو دقیق وخت باندې سرچ وکړئ. دې دپاره به تاسو ټول نه اول راشئ او خپل کروم ته کروم کې به تاسو سرچ کړئ time.is صحیح ده، دا به سرچ کړئ، خپل ټایم به ایګزیکټ کړئ، دا به تاسو وګورئ چې ایګزیکټ دی که نه. تاسو به دا ټایم ایګزیکټ کړئ، که ایګزیکټ نه وي تاسو به لاړ شئ ټایم اینډ ډیټ ته، هلته به خپل ټایم چې دی نیټورک پرووایډر چې دی هلته یې لیکلي وي هغه آف آن کړئ او بیا به راشئ، بیا به سرچ کړئ، بیا به ایګزیکټ شي. نو تاسو که غواړئ سوال ونیسئ، اوس په 8:30 بجو کې سوال راځي، نو تاسو به څه کوئ چې سوال زه وخت درته وښیم، تاسو به دې وخت نه سرچ داسې ونیسئ، صحیح ده. کله چې 9:50 شي تاسو پرېږدئ او دا وخت یې پرېږدئ، سوال راځي دا دی راغی او بیا خوندي دا د موږ سره خوندي شو. ګرافیټ او مورال ګورئ ډېر اسانۍ سره خوندي کېږي، په زوړ ورژن کې ډېر سختۍ سره خوندي کېږي، خو په نوي ورژن کې ډېر اسانۍ سره. زوړ ورژن کې زیاتره وخت سوال راشي ډېر زیات لوډینګ کوي، خو نوی ورژن کې چې سوال راشي ډایرکټ بس خوندي نو بس خوندي کېږي. نو خوږو ملګرو تاسو ټول نه مهم چې دی هغه وخت دی، وخت به یې تاسو ایګزیکټ کړئ. کله چې ایګزیکټ کړو کله مو چې ایګزیکټ کړو بیا به تاسو 9:50 نیمو کې به تاسو سرچ کوئ، 9:50 نیمو کې، یعنې 9:50 څنګه شولي لږ داسې وخت واوښتو بس پرېږدئ سرچ. ګورئ داسې هلته تاسو ګورئ داسې سرچ کوم 8:50 9:50 دا اوس یې پرېږدئ، دغسې وخت کې پرېږدئ، خپله به سوال راځي او بیا سیف کوئ، انشاءالله ډېر اسانۍ سره سیف کېږي. خوږو ملګرو که چېرته بیا هم کومه پوښتنه لرئ نو هغه موږ سره تاسو شریکولی شئ، او که څوک غواړي چې زوړ ورژن ډاونلوډ کړي نو ما سره شته دی، ما ویډیو پرې جوړه کړې ده، د دې نه مخکې ویډیو تاسو بله وګورئ، هغې کې شته، هغې کې ټلیګرام چینل کې ما اچولې ده، خو څومره چې ما ډېر سرچ وکړو ما ډېر استعمال کړو، څو ورځې مې هم زوړ ورژن استعمال کوم، خو هغې کې دومره سوالونه نه نیول کېږي لکه څنګه چې نوي ورژن کې نیول کېږي. تاسو نوي ورژن سره باید ځان عادت کړئ، ځکه نوي ورژن کې ډېرې ګټې دي، او دا ده چې سوالونه پکې راځي چې په وخت سرچ وکړي، بل زر خوندي کېږي، بل چې کله عکس اخلئ زر یې اخلي، بل دا چې که تاسو چېرته کومه ستونزه پیدا شي تاسو ډایرکټ هماغسې لیږلی شئ او تاسو ته زر ځواب درکوي. که چېرته زوړ ورژن باندې تاسو هغه وکړئ ټیکټ واستوئ هغوی برابر 2 ورځو کې ځواب درکوي، خو که چېرته تاسو په پښتو ژبه باندې همدلته ټیکټ ته لارې لکه دلته چې لیکلي وي مرستې له موږ سره اړیکه، بیا به تاسو ټیکټ جوړ کړئ او غوښتنه وسپارئ. یعنې تاسو کومه ستونزه چې لرئ په هر څه کې، یعنې دنده کې وي، کاریال کې وي، مقصد اپلیکیشن کې وي، یا کوم څه وي، نغدو پیسو ویستنه کې نه وځي، نو تاسو ته به ډېر زر ځواب درکوي. یو ګټه دا هم ده، بل سوالونه پکې ښه ښایسته اسانه نیول کېږي. که چېرته زه به ویډیو تر هغې ودروم په 8 او 15 کې بل سوال راځي، زه به هغه هم تاسو ته وښیم چې هغه څنګه موږ نیولی شو، یعنې ډېر ښایسته په اسانۍ سره هېڅ مشکل نه پکې نیول کېږي، تاسو ورته وارخطا کېږئ نه، بس اول ټایم برابر کړئ، ټایم مو چې برابر کړو نور 9:50 او 9:50 نیمو کې به تاسو سرچ کوئ، صحیح ده. زه به ویډیو تر هغې ودرم تر څو 8 بجې او 15 دقیقې کې بل سوال راځي هغه هم سیف کړو انشاءالله. او بله خبره دا چې په دې نوي ورژن کې یو ګټه دا هم ده، یو فایده دا هم لري، که چېرته تاسو دې اپلیکیشن داسې وتلی یاستئ او خلاص کړی مو وي او بیرته ترې وتلی یاستئ، بیا داسې نیم ساعت بعد یا څه وخت بعد تاسو راشئ
او داسې ووهئ څنګه چې ریفرش یو ریفرش ورکړئ دلته زیاتره وخت کې ډېر وخت زیاتره وخت سوالونه راځي هم په هغه وخت کې چې مقصد د کوم معلوم وختونه دي یعنې اوس په 8:15 او تر 9 بجو پورې سوالونه نن ورځ کې دي نن لومړۍ ورځ ده نو نن لومړۍ ورځ ده نن چې دی 9 بجو پورې سوال 9 بجو نه وروسته هاخوا 10 بجو کې 9:30 کې دغسې وخت کې تاسو لږ ګورئ خلاص یې پرېږدئ بیا ورته راځئ چې زیاتره وخت همداسې خپل هم راځي چې تاسو انټرنټ تیز وي او که نه وي بیا تاسو یو ریفرش ورکوئ حتما سوال راځي ډېر ښه ورژن دی ډېر نوی ورژن زوړ ورژن بیا سخت دی هغې کې سوالونه نیول کېږي په سختۍ سره راځي خو چې سرچ وکړي نه لږ مخکې وروسته یې پروا نه کوي خو سوال راځي خو سیف کېږي نه بیا نو دې کې اوس په 4 8 او 15 باندې بل سوال راځي هغه هم مونږ سیف کوو او که چېرته تاسو دې کې یو سوال سیف کوئ بیا څومره ریفرش ورکړئ بیا پروا نه کوي فرق نه کوي خو که چېرته تاسو سوال نه سیف کړی نو تاسو 3-4 ریفرش نه زیات نشئ ورکولی صحیح ده اوس بل سوال دی دې کې 58 59 دا اوس یې پرېږدئ دا ګوره سوال راغی ډېر اسانۍ سره خوندي شو ګورئ وختي ناخوندي ولیکل دندې خوندي شو نو تاسو کولی شئ چې په دې طریقې سره ډېر په اسانه باندې سوالونه خوندي کړئ تاسو خپله ولیده چې 9:59 کې سرچ کوئ ډېر په اسانه سوال راځي زر راځي او زر سیف کېږي نو خوږو ملګرو که چېرته مو ویډیو خوښه شو یو څه مرسته در سره وکړله حتما راشئ او زما یوټیوب چینل بیا سبسکرایب کړئ نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ مننه